ته کوي د مسلمان ملت لپاره او د مسلمان قوم لپاره د شخصیت هغه د یو عظیم رهنما کردار ادا کړی دی او دا کې محترم دیو جن خپل دغه مشران داوی سره تعلق لرل داوی سره عقیدت لرل بیا داوی تبصره کول او داوی تاریخ په جنګل محترم دا زمون استادو د تاریخ حصہ ده بلکې زمون استاد ایمان سره باز شخصیات داوی عظمت داوی جلالت شان او داوی کارنامو ځان خبرول دا زمون استاد ایمان سره تعلق ساتي محترم ځکه باز شخصیات هغه دي چې هغه اسلام نه په هغه وخت کې سهارا ورکړی دا هغه اسلام ته په هغه وخت کې خپل ځان پیش کړو محترم او شکل یو سخت حالات راغلي په امت باندې په دین باندې او په اسلام باندې دغه شخصیات محترم یو شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه قدوه ده چې ما او تقریبا په 1.57 کروڑ مسلمانانو کې دغه 80 کروڑ یا 90 کروڑ مسلمانان دغه په مذهب باندې دي تاریخي پس منظر انسان دغه وګوري نو د انسان عقل حیران شي بلکې مختصرا دا د پاریس اوسیدونکو دی او د مور پلار په پاکدامنۍ ته انسان وګوري د مور پلار حالات ته وګوري انسان نو د جلالت شان اندازه سړی ته ولګي د پلار په باره کې راځي یو ځل ولی غاړي تناس ته او دس کوي یو لوی بزرګ دی پلار او پلار هغه سره دی چې کله نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لغې کې یو معصوم دی علی رضی الله تعالی عنہ له پسر لاس راځو او په خلی کې ول لاړې مبارک ورکړي او دعا یې ورته وکړه الله دې ستاسو په نسل کې برکت واچي ام دغه شخصیت به چې د لوی د وخت گذر تلو شو د سمندر د ولی غاړي تناسته او دسکي دی ولکه یو منر روانه ده د دا منر واغسته او د یو وس فقهاو لیکلي چې د یو معمولی مبارک کې انسان بلار باندې بیا موږ یا یو ځی باندې روانه ظاهر ځای کېدو خطرې او شی معمولی ده مختصر ده نو بیا فقها اجازه ورکړي چې دا او پر استعمال کې خیر لیکن محترم مشهور ثابت الحسنات الابرار سیئات المقربین وذو لوی خلق والله على خلق پسنه کې ورسره یو کټکرا یو پریشانی را لږان سره وې ثابته د مڼه په دغه پړه او کړه قیامت پورس الله تاسو کو چې دا مڼه دی ولې خور جواب ورسور کې ځکه یو طلب دې پریشانی دا یو وجبه ده هم دې طرف باندې د سفر شروع کو چې د باغ ځان ورسوما او دا مالک نه تاسو وکما قسم معاوضه غواړي هغه ورکوم ورنه ما ته دې معافي دې روان دی یو هغه پورې ورسېدو ډېر سفر وکړ د یو باغ د افغانستان د منو را جوړندې شوی دی نهر بس د زلت تسلی ورکړه چې باغ والا امدا خلک دې دې مڼې مالک امدا خلک دې باغ تورواو الته یو مالی دې د باغ مالک دې زمیدار د توي کاکا نه پلان کې علاقې نه راغله مزل سره بچي و ير د دریاب د ولی په غاړه باندې ناسو ماودس می کوو یو منره روانه واغه نو کړو ځکه می درد دې سوچ دې فکر دې چې الله تاسو کې چې دا منره ولی بغیر اجازه نه استعمالول جواب ورکو نو ول د دې د اجازه لپاره هغه نه اجازه راته وکا که سم معاوضه غواړي هغه معاوضه واخلا ورنه ما ته اجازه وکا زره دې لپاره راغله انت ور سره مالک سخت شو ولنا زغه تاسو اجازه ته معافي نه کوم معافي کو نه کوم دې ورته ولې نه کې خدای مسلمانانو د هغه ځینې سفر کړی دی پیسې واخلا قیمت واخلا یو بے قدر رسید روانو په ولي کې ځای کېدو واجب تعالی بلا صدر دی ورته کلک شو ول چلو معافي بدل تو کوم په یو شرط باندې ول جی هغه شرط څه دی او شرط هم ډېر خطرناک او سخت شو ورته بچی کور می ولور دلو هغه لور سره نکاح کړي نو بیا به سره معافي وکړي ولها بچیا زما د لور په خو باندې شلد پلاسونو باندې شلد پجب باندې تړای
په وګونو باندې کړه ده په سترګو باندې لنده ده دغه زما د لور صفات دی بچي که دې لور سره زما نکاح ته تیار ټیک ته معافي کوم ورنه معافي بالکل نشته دې سوچ کوي چې الله دې یوې منې سودا خو ماته دې ګرانه وس چې دې خزې چې په خپل لاس باندې مثلا ده په وګونو باندې کړه ده په سترګو باندې مندر او جواب باندې کړه ده په دې باندې ټول عمر بر دې خدمت کړه بیا ځان سره دغه سوچ کې ثابت خو بس د دنیا په نور د ژوند ختم نشي کېږي راشه دې زنانه خدمت نگاه ور سره وکړه د دې خدمت کې تیر خو ها که الله در قیامت ورځ تاسو کې ثابت دي دا مړه دی ولې خوړه الله له بس جواب ورکړي بس هغه مالک ته وایي ټیک ده صحیح دی تعالو ما تقبل نکاح وشو بیا واده وشو رخصتي وشو حضرت ثابت رحم الله کور ته راځي دروا خپل کمرې ته راځي چې کمرې ته راغی یو چغه وشو به هوښ ول خلق رااله راځته کو خره راغی نور خلق رااله تاسو کې حضرت کله هوښ کې راغی تاسو کې ولې صحابي ته به خشوا دیور دی وینن پجوان کې اولنې د پدا نن پجوان کې اولنې موقع د زمان نظر په یو اجنبي زنانه باندې ولګي استعمال اسکر ورته بچي چې خو اجنبي څوک نشي هم دا تاخذ زمان لوټه او ته نه کاکا تاغه ما ته ویل چې زمان په خپل لاس وشله ده او په سر ګړندره او په وګړو کړه ده او په جبه چاړی ده دلته خو صحیح سالم نه راستره کم راکړي اور ته ساده سړیا ته زما په مطلب باندې په هوښه نه ویل زما مطلب دا مې مقصد نه و چې په خپل لاسونو باندې زما لور رښتیا شله ده په جبر رښتیا چاړی ده په وګړو رښتیا کړه ده په سترګو باندې رښتیا ړندره ویل بچیو مقصد مې دا چې زما د غلور په خپل ژوند کې د خپل د کور د چار دیوالۍ نه د وتلې ماوي په خپل باندې دا شله ده په دې لاسونو باندې دې د الله د مرضی خلاف کار نه کړه ماوي په لاسونو باندې شله ده ویل بچي په دې کور کې یو مور سیګ ردی او یو سیګ مپلار وسیګ په دې کور کې بل نورم نشته دغه سترګې صرف د قران باندې لګېدلې صرف په ما باندې لګېدلې دې په مور باندې لګېدلې ویل بچي ما چې تعبیر وکړ چې دا په سترګو باندې هغه لنده او ول په دغه وګړو باندې دې زمانو چرته الله د مرضین خلاف یو आवाज نه اورېدل دی یو غیر محرم سړي आवाज نه دی اورېدل د قران आवाज په دی اورېدل د مور پلاس आवाज په دی اورېدل علما تعبیر وکړو بچي چې په دغه وګړو باندې زما د غلط څنګه دی او هو په دغه جواب باندې دی د الله د مرضین خلاف خبره نه وکړي علما وی چې بچیا زما د غلط په جواب باندې شاړای اوس محترمو ام دک مور دې دک پلار دې چې انسان دا غیب بزرګي ته وګوري اندازه ولګي چې پلار د کومې درجه سره دی او مور د کومې درجه سره دی د پلار څخه پوره ژوند کې پوره ژوندۍ کې یو ځل نظر هغه په یو ځنانه باندې لګي خیال ادارې چې په پردي ځنانه باندې نظر ولګي هغه بهوش را ورځي او چې وي او مور د هغه درجه برګ او بزرګ ده چې داغه سترګې سپي او لاسونه پوره ژوند او ژوندۍ کې د الله د مرضی خلاف نه استعمال کوي دغه خزه خاوند محترم دغه بیبي دا دغه خاوند دی اولنې بچی چې کیږي د محترم واغې ته امام اعظم ابو حنیفه رحم الله علیه دای د مور فلار حال او دغه د انسان امانت ته وګوري د تقوا ته وګوري د دیانت ته وګوري د فقاهت ته وګوري دا مستقل یو عنوان دی نو انسان عقل خودي تر دې پوری تاریخ لیکي چې بعض خلک هغه دي چې د وجنا د تقوا د وجنا د کردار د وجنا وي مسلمانان شوي یو يهودي باندې د قرضه امام اعظم رحم الله د کور تر غلې د مطالبه لپاره چې خپل قرض را تازه امام صاحب رحم الله اغل ته د دیوال پر ولګي د کور د خاورې نه تقریبا امام صاحب رحم الله په خپل باندې ګندګي ولګي دا پیزار باندې هغه پیزار د کور په دیوال پسې پاکو کور پسې هغه دیوال پسې ګندګي ولګي د خپل
پیدا پاکول کوشش کوي. اوس په دې سوچ کې شو چې دا ګندګي خو د کور په دیوال باندې ولګي دا اوس کې دا دیوال ولا پاکه خدا خاور راګریږي ښکته راځي او کنه پاکه پر دې زید څه دروازه وټه کولا غاړي ودی راووت اته وای دې لپاره راغله هغه وېره د دې قرضې لپاره راغله وای نه د قرضې خبره ورسته وکړو ما سره دې خبرې له وضاحت راته ول دا ستاد کور په دیوال باندې دا ګندګي ولګي زما دلا ول اوسه کې صفاکومه دا خاور راوځي کې خپل ستاد کور خاور بغیر اجازه استعمال کړل خاور کې کیمرا او کنه پاکو مستحر کور دیوال نګم نکړل هغه چې ته وخته حیران هم پتک ته کې ته ویلا سره مخ کې پلاس الله دې کلمو مسلمانۍ اسلام کې داخلي ګڼه هغه مواخر غلي چې امام ابراهيم الله کردار ته پوری مسلمانۍ اسلام راوړ او محترم دغه شخصیت چې آینده تاریخ خو د بیا چې پوره امتونه یوازې انسانان یو کس بنو پوره امتونه چې کله راځم یو میټینګ کېږي مصر کې عیسایان پاتې وشغه وي جړا کې الله په عیسایانو کې وریو امام ابو حنیفه پیدا کړل يهوديان را پاتې کې جړا کې الله په يهودو کې وریو امام ابو حنیفه پیدا کړل د مصر کې یو وخت یو میټینګ سو وخت د دهریت زور شروع شو دهریات دا خلک دي چې د الله د وجود نه منکر دي دی وای دا کائنات خود به خود چلیږي د دې سره اون کې څه وخت د امام ابو حنیفه رحمه الله رضی الله عنه لوی به مناظره شي یو ځل یو مناظره په دې خبره باندې مناقض شو د دې يهودو د دې خلکو داوا چیرې دا ټول نظام په خپل باندې چلیږي د دې دهریانو داوا دا ټول نظام په خپل چلیږي چلون کې هیڅ نشته مناظره کې هوږي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په تبال باندې د خپل ټیم نه ناوخت راغله ټول مسلمانان هم راجم دي او هغه دهریان هم راجم دي امام اعظم رحمه الله ناوخت راغله هغه یو پادری ورته وای دهری په ګوره سره مسلمانانو یو لوی امام نوبره مسلمانان پتا باندې ګوره فخر کې وته ناوخت راغله ټیم ته ګوره د څه ټیم راغلی د وادي خلاف ورزي کې امام صاحب رحمه الله ډېر زیات خيار سره او ذهین سره دته وای لاول زمانه تاسو کې چې ما ولې نا وخت ولې رااله هغه چې تاسو کې ولې نا وخت رااله ول کله نشي راوتم باران شو او سیلاب راوته ته انتظام دراغوستو نشته کشته نو خپل نو ما وې څه نو ول هغه چې تاسو کې بیا څه وکړه دیم تفتیش کیږي د جاسوس کیږي ول بیا هم ته ول ناس په یو ونه را ماته شو پخپل باندې ارا شو بیا پخپل باندې راغلی کیسې جوړ شو او پخپل زما خپل رااله د کې کېدل چې مو د دریاب دی بلې غاړي ته زرا وره هغه دهری ته تاسو کې پخپل ونه را ماته شو پخپل ارار شو پخپل دې به کیسې جوړ شو تا خپل رااله ته راوایو دا وخت لمنې دا څنګه په خپل لار ته امام صاحب رحم الله ته تاسو کې دانه باندې یو دي زه ورته نه دانه نو امام صاحب رحم الله جواب ورکړي بیوقوف چې دانه نه باندې یو کیسې لپاره دانه باندې چې دا په خپل جوړ شو په خپل رااله او په خپل باندې و چلیدا نو دا دومره لوی نظام او لوی کائنات مبارک بیان کول څنګه باندې چې دا په خپل جوړ شو په خپل چلیږي څوک چلون کې جوړون کې ردی دغه وخت دغه دهریان چې راغلي د بلاس باندې اسلام راوړي مسلمانۍ یو کس ته تاسو کې دهری ته تاسو کې وای دا شیطان چې شیطان د الله د اور نه جوړ کړی د اور نو په اور باندې الله تعالی سزا څنګه ورکړي عذاب څنګه ورکړي امام ابو حنیفه رحم الله یو نو راوغ در خاورې نکلک کانی دا یو غټ کان راوغ پر در اثر نشته څه ما د عدالت راړو قاضي راړو ولمات د مسلې ته پوښتنه کو هغه ما سر ما عدالت امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ولداني وای امام صاحب رحم الله فرمای ما د سر نه مات کړه ما عدالت سره مسلې جواب ورکو په محسوسات ولدا څنګه جواب دی دا سر ما څه جواب دی ولجینه د اشکال داو د اعتراض داو چې شیطان الله د اور نه جوړ کړی نو په اور باندې بدل عذاب او سزا څنګه ورکړي
نو ما ته وکړو دا چې ګوره سره خاورې نه جوړې او د خاورې په کہانی باندې تاسو ما څنګه دی وایو استاد ته سزا ملاويږي شیطان ته بولی په ور کې عذاب او سزا نه ملاوي یو دهری راغله د دهری د هارون رشید بادشاہ دربار ته راغله یاد ده اوس بادشاہ راځي درې سوالات په پوره دربار کې وای تاسو کې کچا د درې سوالاتو جوابات راکړل د مسلمان شم او که جوابات هم نه کړل به تاسو سره دهریان کې سوالات څه دي و یو سوال دا دی چې الله نه مخ کې سو دویم سوال زمون دا دی چې الله دې وخت څه کوي او دریم سوال دا دی چې الله کوم طرف ته ګوري اوس مونږ انسان یو دې طرف ته ګورو نور طرفونه نه پناه ویل الله کوم طرف ته ګوري دې وخت کې ټول علما خاموش ناشتي بادشاہ جواب ولې امام ابو حنیفه راوغړی رحمه الله امام ابراهیم الله راغی د په منبر باندې ناس خپل درې سوالات وکړ امام ابو حنیفه رحمه الله دې د الله تعالی او کته را کوشش زه تعالی جوابات درکوم زه په منبر باندې کېږم په منبر چې امام ابو حنیفه رحمه الله کېناست ویل ستا یو سوال دا و چې الله دې وخت کې څه کوي ویل ها ویل ته د منبر نه راکوس له دې پکېنه ولنداري دې یو سوال جواب ویل ستا دې سوال دا چې الله نه مخ کې څو نو ورته ویل لګه شروع وکړه د 10 نه مخ کې څه ویل نو د 9 نه 8 د 8 نه 7 د 7 نه 6 د 7 نه 6 نه 5 4 2 3 اخر ته راورته د 2 نه مخ کې څه 1 ویل د 1 نه مخ کې څه د 1 نه مخ کې وځي ویل دغه چې الله نه مخ کې هیڅ نشته هغه اذر نه به دې ته وایي چې الله کوم طرف ته ګوري یو شمع راوړل شمع دای بلک دته وي شابه دې طرف تراس وای ته وګوره کوم طرف ته ګوري وير دې طرف ته تراشه دې خورا دې خورا وای دا خو دې طرف ته یو طرف ته دا وای دې طرف ته ګوري او خو ګوري دې خو وای ګوره چې تلک سم ته د طرف تعین د دې مخلوق د بار نشي کولای شمه یو مخلوق د الله پیدا کړی نو هغه خالق د بار څنګه تعین کې تعین وایي ام دغه وخت کې د پادریان پازي او اسلام راوړي ګڼ واقعات دي چې بار محترم هم عرض دا چې په ابتدا کې د دهریانو بلکې یو ځل څخلک هغه دي د دور کې بل وسم چلیږي هغه دور کې معتزله یو ډله پیدا د اهل سنت والجماعت نظریه دا د تعویذ د غاړو تبازو اچولي زمون ماشومان ته احادیث کې دا ثابت دي او ها تفصیل پکې دي بعضي هغه دي چې قرآن آیات لیکل شوی دي یا دسی درود یا دم لیکل شوی دي چې هغه معنی معلومه ده او د قرآن سنت په خلاف نه شرکی او غلط قسم مفهوم پکې نشته یا دسی الفاظ نشته چې هغه معنی نه معلومه نو دغه تعویذ مبارک د اهل سنت والجماعت نظریه دار چې جایز دي عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک راضي هغه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا به لیکلي وخت په بچو ته تعویذ په شکل کې غاړي کوي یا نور ګورو روایت کې راځي بهر څخلک دغه چې دیو ته دین انکار کوي تعویذ څه اثر وکړي او دیو دمو نو دا به اثر وکړي په دې کې به اثر راشي دیو مناظره د امام منی فرای مولا سره مخاوف قرآن سنت خدا خلق کوي امام صاحب رحم الله ناس دیو ته یو څوک کنزل وکړ کنزل پیدا نه کړ دا د مور او د خور او یو څوک کنزل د دیو د رنگ بدلیږي وسکه راځي بادشاہ ته سره مناظره نشي کولای نو کنزل کوي دا مولا سره اوس سره چې نور د اوس کنزل کوي مخامخ ا بادشاہ څه شو امام منی فرای مولا ته کنزل ولیکي دومره یو لوی امام په تابع د فخر دی نه د مقابله لپاره راوځي ته کنزل کوي امام ابو حنیفه رحمه الله ورته دا خو الفاظ دي د خلینو ذکر الفاظ دي سارم ولې بدلی وای ګوره دا الفاظ مدی چې کنزل دي تاور سره رنگ بدلی کې دا اثر کوي نو د قران دا آیاتونه چې انسان اوه او باندې بل انسان زمين د دی ولې اثر کوي د کنزل اثر منی رنگ بدلی او د الله د کلام اثر نه وبرال محترم مارس کو دغه امام اعظم رحم الله چې کله تاریخ یو هغه واقعیا حاله په مصر کې یو میټینګ کېږي عالمي سطح باندې بین الاقوامي اجلاس کې د پوره دینونو والا هر دین والا د راځي میټینګ په سبا باندې میټینګ په دې چې موږ د دهریانو خلاف یو اتحاد او راځم او دغه دهریانو د الله د وجود نه منکرین چې کوم غلط دي مقابله وکړي دي کې دیو یو کس خپل صدر جوړ
صدر مجلس ټول کچھ د اجلاس کاروي شوی دی ویره دا صدر په خپل عیسائی دی ویره موږ تر څو پورې اتفاق او اتحاد نن مم اتحادی دینونو بدل دي شاید توازن مومن کې اختلاف راشي او د ممکن د دهریانو مقابله ونه کوي سبب کې اتفاق دی بل سبب هم اختلاف راشي بل ورځو اختلاف راشي قرازی چې په یو څونو څوک موږ راځم د یو پیغمبر امتیان جوړ شو د الله عبادت او بندگی وکړو او الله راضي او د دهریانو مقابله پوره په اتحاد سره وکړو چې اتحاد نه نو به مقابله نه کیږي لاول مونږ یو موټی شو بیا بر دهریانو بل دې ټیک ټول په دې باندې आवाज ورکړي دی وای خپل مثال دی ويره زما یو څلور گزارشات دي اولنې گزارش زما دا ده چې په دنیا کې کم نبی دي چې هغه اعلان کړي چې د پوره دنیا د لپاره الله نبی را لېږلی ځکه ول مخکې په دغه پرېس زمانه نه و دا د نت زمانه نه و ول ذهنم عقلم د دې خبرې تقاضا کوله چې د هر علاقې لپاره الله جدا نبی راولي او دغه علاقې ولا د تعلیمات باندې عمل وکړي الله راځي ول وځ عقلم دا وای چې په سکند کې د دنیا نه یو ګټ نه خبر بل ګټ سره کیږي دا هغه نه بل ګټ سکندونو نه دینم درته ول عقلم دا وای چې د پوره ملت د پوره دنیا انسانان دا راځم شي د یو نبی په اطاعت کې داغه په تعلیمات او عمل وکړي او الله ول دي اوله خبره سما دا چې دنیا کې کم یو نبی چې تر شوی د هغه دا اعلان کړی دا دعوی کړی چې د پوره انسانیت د لپاره نبی یم دي کې عیسایان هم غلي دي يهود یو دین والا امت غلي څوک غږ نه کوي بلکې د خپل وي عیسی علیه السلام هم د خاصه علاقې لپاره یو قوم د بار راغله موسی علیه السلام بل اخر کې مسلمان عالم فاسر ویل دي څنګه الله رب العالمین دې دغه قرآن کې الله نبی علیہ السلام فرمایي مبارک فرمایي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین الله رب العالمین دې نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دې نبی علیہ السلام کافۃ للناس بشیرا ونذیرا پوره انسانیت لپاره الله نبی جوړ کړی دی دې باندې خبره ختمه شوه چې دا یو گزارش خبره امیدوار یو د اختلاف نشته لحاظ دا یو خبره ختمه شوه ول زمات دغه مطالبه دار دیم گزارش دار چې دنیا کې کم نبی دی ځکه ول نن سبا تعلیم یافته طبقه دا به دلیل خبره نه مني به دلیل خبره نه مني نو ول کم نبی دی چې داغه د نبوت دلایل معجزه نن هم دنیا کې موجود دي ول کزه مطالبه دي وکړه چې هر نبی امتیان کې پاتې کې د خپل نبی معجزات دی واوري داغه د نبوت دلایل دی واوري ول خبره به وګړي شي او هم مختصرا بداوي چې کوم امت دې کوم نبی چې نن دنیا دی او معجزه او دلیل د خپل پیغمبر وخی چې زمانه پیغمبر د نبوت دلیل دی بیانول نو خودل يهود د موسی علیه السلام معجزات بیانول شي امت ته خودل نشي یره موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته دریاب لاري ورکړي یره موسی علیه السلام امسا هغه به مار شو تاسو د بیان له هدف نشته خودل نشي دغه عیسایان بل امت والا بل مسلمان عالم پاتې ویل د الله کار هغه معجزه هغه چې قوم دا غیر مقابلین عاجز شي الله دا سترګې پیدا کړې د انسان دې کې بنایي او نظر راوستل اوس کټول مخلوق راځي چې سترګې وجوړه کې دې کې بنایي او نظر نشي راوستل ول جی دا قران د الله کتاب دی نن مون پورا تسلی سره دا خبره کوي چې دا اول ورځ د دې قران چیلنج چې راشي فاتو بسوره من مثل یو ورو کې سورۃ راوړي د قران دی سورۃ نو دغه چیلنج زمون ننم کرم ته دا زمون د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امام الانبیاء د خاتم النبیین د نبوت دلیل دی کڅوک د دې ټول مقابله کوله چې ننم تاسو ټول حاضر یو اخر کې فیصله پدې وشو چې یو مسلمانان چې خپل نبی معجزه دنیا ته خو دې ول دې ترمه مطالبه زما دا چې په دنیا کې کم نبی دې چې هغه دا دعوه کړي چې دا اخري نبی دی ځکه چې موږ په یو پیغمبر باندې ایمان راوړو دا نو بل پیغمبر را چې موږ ایمان راوړو دا نو چې کافر عیسایان هم غلي دي يهود هم غلي دي بلکې په خپل ورته کوي صدر مجلس ولکه عیسایان دا وکي چې عیسی علیه السلام اخري نبی او دا مدعي څه دواشه څه خبره دغه یو یا مسلمان عالم پاسه ول جی نبی علیہ السلام دا اعلان کړه ان خاتم النبیین لا نبی بعدی دا اخري نبی هم زمانه رسول نبی نشته راتلو
قرآن کې الله رب العزت اعلان کړی دی 200 احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عقیده باندې او هم زمونږ عقیده ده چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مستسوق دا عقیده لري چې بل نبی به راځي د اسلام نه خارج دی او کافر دی، د عام کافرانو نه کوم سخت دی، سخت کافر. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وای کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مستسوق د نبوت دعوه او یو بل کس دلیل وایي تاسو راځه په دې نبوت باندې څه دلیل لري چې نبی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کافر شو د اسلام څخه دی، ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې اخري نبی مو دې بیا د بل څه دلیل غواړي چې تاسو راځه دلیل لري نبی نو بارها ول نبی علیہ السلام دا اعلان کړی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ذا اخری نبی زمان هم بل نبی نشتی. ول درې خبره پوره شو زمان څه ورو خبره ده گزارش مدا ده چې د یو نبی اطاعت کیږي د دې لپاره چې داغه په تعلیمات باندې داغه پر راوړ شریعت باندې عمل وکړي انسان او الله ته ورسي دا الله بندگی وکړي. نو کم نبی دې په دنیا کې داغه عبادت محفوظ دي، داغه ژوند د عبادت محفوظ دي چې موږ باندې عمل وکړو. مسلمان عالم فاصل ټول خاموش دي، مسلمان عالم فاصل ول تاسو زمونږ د نبی د عبادت خبره کوي چې مونږ به څنګه حج به څنګه ولنه زمونږ د نبی عادات محفوظ دي. نبی علیہ السلام بخاندل څنګه، نبی علیہ السلام بتلو څنګه، خبرې به څنګه کولې، دا یو یو څه زمونږ د نبی محفوظ دي. الحمدلله دیو ته وایي صدر مزه استاسو نبی کم یو کتاب لیکل کتاب کې نه لیکل زمونږ نبی خو میو هغه لیکل وصل کولې خدا هغه په شاګردانو کې کم یو شاګرد کتاب لیکل دي چې دار څه ول نه دا هغه شاګردان په دنیا حاوی شوی څوک چین ته تللی، څوک افغانستان ته تللی، څوک پاکستان ته تللی، پیښور ته رارسېدل. هغوی ته خو دا موقع نه ده میلاو شوې، هغوی د جهاد دپاره د دعوت تبلیغ دپاره پوره دنیا ته رسېدلي. نو ول چا لیکلي ول الله رب العزت د یو کس انتخاب کړی دی د صحابو شاګرد یو لوی تابعي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هغه تدوین کړی دی. 40 مجتهدین شاګردان کې نو ولې پوره ترتیب سره فقهي ابواب داغه تدوین کړي. یو عیسائی پاشي کې مجلس کې هغه چغې کړې د جړا شو کاش پیسایانو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی نو نن به د عیسایانو سرونه د مسلمانانو مخې ته پیښ نه وي. يهودو کې یو کس پاشي کې څنګه وایي په جړا کې والي وای کاش په يهودو کې الله یو امام ابو حنیفه پیدا کړی نن به يهود د ټول انسانانو د ټول علماء مخې ته سرکوزي او سرټټ نه هغه صدر مجلس ورته وي ته جړا ضرورت نشته، د افسوس ضرورت نشته، ځکه نور دینونو د خاص وخت پر الله را لګلي یو اسلام دی چې هغه تر قیامت پورې الله د پوره انسانيت لپاره را لګلي. نو المخکینی امتونو تر امام ابو حنیفه ضرورت نه ور دی وجنه الله نه پیدا کړی امتونو یو د نبی علیہ السلام دین دی چې پوره انسانيت لپاره الله را لګلي تر قیامت پورې وېدا دی امت تر امام ابو حنیفه رحم الله ضرورت دی وجنه الله دې امت کې پیدا کو. الله رب العزت موږ د عمل کولو توفیق راکړي. ان شاء الله روانه درې جمعې په دغه موضوع باندې خبره کوم. یا دعا وکړئ اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله زموږ راضي شي پروردگار د حاضر مجموعه څخه خلق आवाज اوري الله غفور مغفرت او بخنه وکړي. پروردگار زموږ مشران زموږ سلف زموږ اکابر الله دا وی په نفس قدم باندې ترسلو توفیق را نصیب کړي. الله مونږ تراوی سره پورا عقیده کې نصیب کړي. الله د بی ادبۍ نه او د ګستاخۍ نه او د توهین نه مونږ محفوظ کړي. الله هغه خلکو کې مونږ شریک نه کړي چې هغوی د خپلو اکابرو د خپلو اصلاح او توهین او کو بی ادبي وکړه او مردود شو تباه او برباد. الله دا هغه خلکو زمره کې مراول. الله زمونږ د سلف او د اکابرو مستحقانو ته هدایت وکړه. الله امت مسلمه دا هغوی د شر نه محفوظ وساتي. الله څوک چې ستاره دین لپاره په کوم شکل کې کوم جامه کې کوم ځای کې کار کوي الله ته امداد او نصرت وکړي. الله د امت مسلمانو په حال باندې رحم وکړي. الله ټول دینی مدارس کامیاب کا پروردگار زموږ د مدرسې کامیاب کړي. الله رضین شینې روانې کړي. پروردگار دې ټول ضرورت د خپل غیب خدانونو پوره کړي. الله څوک چې دې سره سخت امداد کوي، تعاون کوي، مالی کوي، جانی کوي، وقتی کوي، الله تعالی دواړو جهانو کې خوشاله او خیرونه ورته نصیب کړي. پروردگار دا وخت پورې موږ تمر مراول تر څو پورې نه چې راځي شوی نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله